یو سړی راولاړ سو، هغه خپله لور چاته ورکړله. دا د بخاري حدیث دی. چې ور یې کړله، د دې بچی دا سړی نه و خوښ چې دې پلار ورکوله. نو خیر ور یې کړله. چې ور یې کړله، بیا دې زنانې ته بیا د خپل اکا زوی مرکه کړې وه چې دا ما ته راکوي. خو هغه پلار یې د اکا و زوی ته خپل وراره ته ورنه کړله، نو یې غیر ته ورکړه. او دغه زنانه په کور کې خوشحاله نه وله، دا خپل خاوند یې نه خوښوي، د خاوند سره یې جوړ نه راتلی. ویې ویلې زه په زوره در کړی یم، یا زه په خپل پسند و په خپله خوښه نه یم در کړی، نو لحاظه زما ستا ژوند نه سره تېرېږي. دا ښځه خنسا نومېدله ده، د خزام لور وه او د انصارو څخه وله په مدینه شریفه کې. پیغمبر علیه السلام مبارک چې خبر سو، بیا دا سړی راوغوښتی، دا پلار د دې بچی ورته ویلی ول تا د دغه لور کوزده و واده وکړلو، نو تا د لور پوښتنه وکړه د دې خوښه ده که یا؟ اول نو بس ما هلته ورکړه، به زما دغه خوښه وله. اول نه داسې کېدلی نسي، داسې کېدلی نسي. بیا پیغمبر علیه السلام هغه سړی هم راوغوښتي، هغه ځوان چې چا دا ښځه کړې وله، بیا په مابینځ کې دا نکاح فسخه کړله. ول دا به ختمه یې، ځکه د دې زنانې خوښه نه ده، د زنان خوښه نه ده.